د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د جنجالونو په سر کې راغلی. دا ځل د سیاست له امله نه بلکې د یو داسې بیان له کبله چې د جنسي تیري په تورن جیفري اپسټین سره د اړیکو د پرې کېدو د لامل په توګه یاد شوی دی. ټرمپ وایي اپسټین له ده څخه یوه کم عمره نجلۍ غلا کړه او همدا یې د دوستۍ پای وګرځاوه. خو ژور تحلیل ښیي چې دا خبرې یوازې پر اپسټین نه بلکې خپله ټرمپ ته هم د شک د دروازې پرانیسته ده. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ وویل له بدنام ماشوم ځورونکي جیفري اپسټین سره یې خپله ملګرتیا ځکه پای ته رسولې چې هغه یوه کم عمره نجلۍ د ټرمپ له مارالاګو کلب څخه د دندې په ورکولو ورڅخه غلا کړې وه. ټرمپ چې د سکاټلند د ګالف له 15 ورځنۍ رخصتۍ وروسته په ایر فورس ون الوتکه کې له خبریالانو سره غږېده، هغه مهال ترې پوښتنه وشوه کله چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې دا څرګندونې کړې وې چې اپسټین یې له خپل پالم بیچ کلب څخه ځکه منع کړی و چې د کم عمره کارکوونکي یې ترې وړې وه. دلته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې یوه کم عمره نجلۍ دې د ټرمپ په مارالاګو کلب کې کار وکړي. د ټرمپ له خولې راوتلې غونډله چې وایي هغه یوه نجلۍ زما له کبله غلا کړه، له همدې کبله مې له اپسټین سره اړیکې پرې کړې. دا څو مسلې روښانه کوي. یو خدای خپل اقرار کوي چې کم عمره نجلۍ یې ګمارلې وه. دویم دا چې ټرمپ یوې کم عمره ښځینه ته د توکي په توګه اشاره کړې کله چې د هغې د بیولو په ځای د غلا ټکی کاروي. دریم دا ښیي چې د کم عمره نجلۍ شتون د ټرمپ په کلب کې د چاپیریال برخه وه او دا کار د په شعوري او پلان شوي توګه کاوه. هغه چې وایي د غله پیګي راخس وي، یعنې غل یې له خبرو او څیرې معلومیږي. تر ټولو مهمه پوښتنه بیا دا ده ولې یو نجلۍ چې کم عمر وه اپسټین د جنسي زبېښاک لپاره ترې بوتله. په ټرمپ پورې تړلي شخصي کلب کې یې کار کوه. د دې پوښتنې ځواب نه یوازې ټرمپ بلکې د هغه د ادارې چاپیریال او اخلاقو په اړه شکونه راولاړوي. په ځان شاهدي هم دې ته وایي چې په شعوري یا غیر شعوري توګه یو کس په خپلو خبرو کې داسې نښې یا الفاظ کاره کړي چې هغه بیرته د ده په ضد وکاریږي. ټرمپ هڅه وکړه چې وښیي له اپسټین سره یې اړیکه د غیر اخلاقي عمل له امله پرې کړې ده، خو ټرمپ خپله وایي چې د سره یوې کم عمره نجلۍ کار کوو او له مارالاګو څخه اپسټین ته د دې نجلۍ د انتقال په سر وران شوی دی. یعنې دا نجلۍ ټرمپ هم غوښتله. دا په غیر مستقیم ډول تاییدوي چې ټرمپ کم عمره نجونې ساتلې. دا ډول بیان د محکمې په ټکو کې د خپل ځان په ضد شاهدي بلل کیږي. د حقوقي شنونکو په باور دا ډول جملې ښیي چې ولسمشر ټرمپ ښایي په پوره ډول له اپسټین سره د روابطو تر شا حقایق پټ کړي وي. د ټرمپ له خولې راوتلې دا ساده جمله ښایي د هغه د نیت خلاف د هغه پر وړاندې د نورو څېړنو دروازې پرانیزي. د جیفري اپسټین قضیه لا هم یو له هغو تر ټولو پټو پاتې شویو مسلو څخه ده چې ډیری پیاوړي سیاستوال او شتمن کسان یې له رسوایي سره مخ کړي دي. اوس که د ټرمپ له دې جملې څخه نور جزئیات هم راووځي، ښایي دا به د امریکا د ولسمشر لپاره د سیاسي اعتباره ترڅنګ حقوقي ننګونې زیاتې کړي.